بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو د یو نوي کلاس سره. ملګرو، په نننی کلاس کې به زه تاسو ته د انګلیش هغه مهم ټکي ښایم کوم چې تاسو په خپل ژوند کې استعمالوئ، خو په معنا او په مطلب باندې پوهیږئ نه. نو ملګرو، که غواړئ چې دغه ټکي په اسان الفاظو کې زده کړئ، نو د هغې دپاره ضروري ده چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ او د بیل بټن ووهئ. د دې نه علاوه ملګرو، تاسو ته که کوم معلومات پکار وي هغه تاسو موږ ته په کمنټ کې ویلی شئ. ایټ پسټ په شروع کې، یعنی د کار په شروع کې هغې ته څه وایي؟ ایټ پسټ. ایز لکه څنګه، موږ په پښتو کې وایي لکه څنګه چې تا ته پته ده. په انګلیش کې به څنګه وایي؟ ایز یو نو، لکه څنګه چې تا ته معلومه ده. ایټ ونس یکدم، ایټ ونس یکدم، په یو ځل. اپټر وروسته، یعنی د کار نه وروسته یا د مرګ نه وروسته. نو په انګلیش کې به ورته څنګه وایي؟ اپټر د ډیت، د مرګ نه وروسته. اپټر د ورک، یعنی د کار نه وروسته. دیر هلته، دیر هلته، یعنی کوم څه چې لرې وي د هغې دپاره دیر لفظ استعمالیږي. هیر دلته، یعنی کوم څه چې نږدې وي د هغې دپاره هیر لفظ استعمالیږي. بټوین مینځ کې، بټوین مینځ کې د دوو څیزونو ترمنځ، د دوو څیزونو ترمنځ د هغې دپاره کوم لفظ استعمالیږي؟ بټوین. امانګ د دې معنی هم ده په منځ کې، یعنی د دوو څیزونو نه چې کوم ډیر وي او د هغوی په منځ کې یو کار یا خبره روانه وي، هغې دپاره امانګ لفظ استعمالیږي. یور ستاسو، ستا یا ستاسو. پرهیپس شاید یا ښکاري، موږ وایي ښکاري داسې، په انګلیش کې ورته څه وایي؟ پرهیپس. پروبیبلی ښایي یا غالبا، موږ په پښتو کې وایي ښایي یا غالبا دا کار به داسې وشي، په انګلیش کې ورته څه وایي؟ پروبیبلی. ادروایز ګینی، ادروایز ګینی، موږ وایي کار کوه ګینی پیل بشي. ورک هارډ ادروایز یو ویل پیل. یټ اوسه پورې، یټ اوسه پورې. ایوری ټایم هر وخت، موږ په پښتو کې وایي هر وخت، په انګلیش کې ورته څه وایي؟ ایوری ټایم. اف کورس یقینا، اف کورس یقینا، په پښتو کې موږ وایي یقینا، یعنی بالکل، په انګلیش کې ورته څه وایي؟ اف کورس. also هم، also هم، موږ وایي ته هم موجود وي، نو په انګلیش کې به څنګه وي؟ you were also present. although که څه هم، په پښتو کې موږ وایي که څه هم هغه غریب دی خو ایماندار دی، په انګلیش کې به څنګه وي؟ although he is poor yet he is honest. before مخکې، before مخکې، یعنی د کار نه مخکې، پیدایش نه مخکې یا د مرګ نه مخکې، په انګلیش کې د هغې دپاره څه راځي؟ before. اپ پورته، د پورته دپاره کوم لفظ استعمالیږي؟ اپ. او د ښکته دپاره کوم لفظ استعمالیږي؟ ډاون. ډاون څه معنی ده؟ یعنی ښکته. سم ټایم کله کله، سم ټایم کله کله. however بیا هم، however بیا هم. ډیورینګ دوران، یعنی د کار په دوران کې، ډیورینګ د ورک ټایم. سټیل اوس هم، سټیل تر اوسه پورې یا اوس هم. once again یو ځلې بیا، once again یو ځلې بیا. above اوچت، یعنی څنګه اوچت؟ د سطح سمندر نه اوچت، above د سی لیول. below ښکته، یعنی څنګه ښکته؟ د سطح سمندر نه ښکته، below د سی لیول. because ولې چې، because، because ته په پښتو کې څه وایي؟ ولې چې. behind شاته، behind the door د دروازې شاته، behind the door د دروازې شاته. only صرف یا یوازې، only صرف یا یوازې، موږ وایي only you صرف ته یا یوازې ته. therefore د دې کبله یا د دې وجې. فارورډ مخکې لیږل، موږ وایي دا سیز فارورډ کا، یعنی دا سیز مخکې ولیږه. within دننه، within دننه، موږ په پښتو کې څه وایي؟ موږ په 5 منټو کې دننه دننه، په انګلیش کې به څنګه وي؟ within 5 minutes. کویکلی زر، کویکلی زر. نیور کله هم نه، موږ په پښتو کې څه وایي؟ کله هم نه، په انګلیش کې به څنګه وي؟ نیور. لیټ وروسته، موږ وایي لیټ شوي، یعنی وروسته شوي، ناوخته دی کو. already مخکې نه، already مخکې نه، موږ وایي د مخکې نه، انګلیش کې به څنګه وي؟ already. again بیا، له سره، again بیا،
یا له سره. through په ذریعه موږ وی through his father د هغه د پلار په وجه باندې. through his father د هغه د پلار په وجه باندې. ملګرو دا زموږ نننی کلاس په کوم کې چې تاسو ته موږ د انګلیش هغه مهم یا امپارټنټ ټکي ښودل. ملګرو که تاسو ته کوم نور معلومات پکار وي یا په کوم نورو ټکو نه پوهیږئ نو هغه تاسو موږ ته په کمنټ کې ویلی شئ. مننه، والسلام.